موسیٰ علیہ السلام تے کلیم ہوئے ملائکو احتجاج چا دا خو غٹ منصب دے اللہ ورطو فرمیل قابل دے دو ملائکے امتحان دا پارا راغ لے دو ملائکے ورطا اللہ راو لے گلے یو زاننا باز جوڑ کر یو زاننا چرچن جوڑ کر چرچن مخ کے دو باز ور پسیدے چرچن موسیٰ علیہ السلام تراغلا ورطوی دا خدای دا پارا دشمن را پسیدے وجنی میں پناہ راکا ورطوی سنگ پناہ دا وی پناہ راکا وی کمزے کی وی دی لستونی کی مرغی ورغل دا موسیٰ علیہ السلام پٹیکلا باز را گئے ورطوی موسیٰ علیہ السلام تدا اللہ پر گزیدہ پیغمبری اللہ ماتا رزق مقرر کرو دا چرچنی تا زماو دا رزق پمیز کے حائل واقع شوی ما تخپل رزق راکا چی بے خورم ورطوی نا وی ولی وی ما تا اللہ یو خبر کردی دا چی وکلیما زما پا مخلوق با رحم کے که زما رضا غواری نو زما پا مخلوق با رحم کے چی مخلوق بانے دے رحم اکنو زدر بانے کوم دا خدای مخلوق دے مانے پناہ غخت دا نشم در کولے ویچی تا دمرا تکڑا سڑے و نیر آکے نو بیا ماتا با دا خپل وجود غوخ راکی دا خپل بدن غوخ راکا دا مراکاو ورطوی دیر خدا امتی تیوی چاڑ راوڑا چی دے باستا دا خپل ورون نا غوخ ورکم ورطوی نا دازے میں ندے خواخ کم زے دے خواخ دے وی دا دے لاس نے راکا وی دازے میں ندے خواخ دا تیری کی سمنا ورطوی کم زے در کم وی دے سینے نا راکا وی سایدہ چی چاڑے پہ کی خواہینا نا دام وی ندے خواخ وی کم زے نے در کم وی دا مخ نے راکا پا مخی چاڑا کی خواہ ورطوی نا دازے میں ندے خواخ نوی کم زے خوری وی ما پریدا تگیم یم اگیم یم چستا پا دے مخ کینم او ستا دے سترگ کی ٹونگو وهم نو سترگ با دے اخرم تند اولگ با ختم شی او ببتی وچی کم نو تند با می ختم شی ورطوی کینا چی کینا سے دا ورطوی مبارک دشا امتحان کے کامیاب شوی زباز نیما دا چرچن نرا دا امتحان دا پار اللہ را لی گئیو چی ما دے کلیم سر خبر کرے دا زما پا بندگانو با رحم کے نو آیا دے پا دی وادی کلک والار دے کنا یقیناً تا کلک والار منگو تاسو دا اللہ پا مخلوق رحم نکو کہ دا اللہ رضام مقصد بھی چی اللہ خوشحال شی پا مخلوق رحم کی کہ پا مخلوق مو رحم کو اللہ دربان رحم کی اللہ دربان رحم کی نو زڑچ کل مڑی تعلق دا اللہ سر پیدا کی گی دا پا دی صورت کی چی اللہ ویلو سر دے زڑ مطمئن شی نو دریم نمبر قسم دا نفس مطمئن دے دیرم خپشی تسبیر آواتی آراواخلی اللہ اللہ زرد خوشحالش سلورم نمبر قسم راضیم مرضیہ دے راضیم مرضیہ دی توائی نفس تی دا اللہ نا خوشحالش اللہ دی دا دی نفس نا خوشحالش بیاورتا دا سوائی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربکی راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی مخ کے نفس جہنم تا بوتلی اس چرادیم مردیسو اس دے نفس توائی ز جنت تا اس انسان با دا نفس تا خاطر با جنت تا زی دا انسان دا نفس علاجونم سلور دی یو تا شریعت وائی دویم تا طریقت وائی درم تا حقیقت وائی سلورم تا معرفت وائی زمان دا پیغمبر دا نم حروف سلور دی دا غی وجہ دادا دا اسلام او دا دین قوام پا سلور دے دا ایمان حروف سلور دی دا مسجد حروف سلور دی دا مسلی حروف سلور دی اللہ دے منگو تاسو بوزی
د جنت حروف سلور دی قبر ته چې ځو د هغې دیوارونه سلور دي ملایکې چې راځي هغه هم سلور دي دو ملائک مسلمان ته راځي دو ملائک کافر ته راځي د قرآن کریم حروف هم سلور دي جنت دروازه کې به سلور نفره ولاړي یو به وایي زه مخکې ځم بل به وایي زه مخکې ځم بل به وایي زه مخکې ځم بل به وایي زه مخکې ځم الله دې زمونږ او ستاسو د نبي سره محبت نورم ډیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تا سوال کئی رب ارنی کیف تحیی الموتا اے زما ربا ما توخا اتدا مڑی سنگ جوندی کے قالا ولم تؤمن اللہ ورطو فرمائل یقین دی نشتا قالا بالا ابراہیم علیہ السلام فرمائل یا اللہ ولنا یقین مشتا ولیکن لیطمئن قلبی دې دپاره سوال کوم چې زړه مې نورم کلک شي لیس الخبر کالمعاینه خبر په شان د لیدلو نه دې ځکه علما یو خبره کوي ابراهیم علیه السلام دا سوال ولې کو خدایه ته مړي ژوندي کې نو څنګه ژوندي کې د دې سوال باعث کوم یو شی نو درې قوله دي پکې یو قول دا د ابراهیم علیہ السلام د دریاب په غاړه روان دی ویکته یو مردار پرته ده مارغانم ترنه خوراک کوي خوراک چې وکي نو مارغان واولوزي د ځنګل زناور ترنه خوراک کوي خو چې خوراک وکي ځنګل ته لاړ شي میان ترنه خوراک کوي چې خوراک وکي اوبو تلاړ شي ابراهیم علیہ السلام فکر کش چې اے ربا د دې مرداري چې کومه حصہ مارغانو خوړه اخو هوا تلاړه ځنګل زناورو خوړه اخو ځنګل تلاړه میانو خوړه اخو دریاب تلاړه او ته به دا ټول د دې ذرات راغونډې جمع کې به نو څنګه به جمع کړي وی د سوال باعث دا دویم نمبر اصل کې نمرود سره مناظره راغله نمرود ورته وی ضرب یم کنا وی نه وی ولی وی ستا رب څوک دی ورته وی زما هغه رب دی چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي هغه ورته وی نمرود ورته وی انا احیی و امید زه ژوندي کول او مړه کول خو زم کومه یو سړي باندې فیصله د مرګ شوې وه هغه یې پرېښو یو بېګناه سړی لار کې روان و هغه یې راونیو هغه یې مړ کړ ورته ویل دا مړو ژوندی مې کو هغه م ژوندی و مړ مې کو ورته ویل له عینه داسې نه ده انتقال یې وکړه دې ځای کې علمي نکتې دي ستاسو مضغو کې نه رسي انتقال یې د یو دلیل نه بل دلیل ته وکړه ورته وی دویم دلیل واوره ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب زما رب داسې کار کوي لمر د مشرق نه راخیجی مغرب ته ته که یقینا ربي نو د مغرب نه راپورته کا ودرېدو مناظره چې ختمه شوه ځان سره فکر کوي چې تا خو د نمرود ژوندي کېدل او مړه کېدل ونه منل خو که تا ته یې ویلي وې یا بل مجلس کې درته ووایي ښه چې دا ژوندي کېدل او مړه کېدل نه دي نو ستا رب څنګه ژوندي کېدل او مړه کول کوي نو الله ته سوال وکړو چې خدایا ربي ارني کیف تحیی الموتا ما ته وښایه ته مړي څنګه ژوندي کې که بیا رانه نمرود پوښتنه کوي چې جواب ورکړو دریم قول دا دی چې ابراهیم علیه السلام د مړو د ژوندي کېدلو سره کار نه و ابراهیم علیه السلام سوال د دې کړی چې خدایا چې د کم انسان زړه مړي د کم انسان زړه مړي تا نه یاد آئی
تا سره ربط نه ساتي، تا سره تعلق نه ساتي، نو خدایا دا به ته څنګه ژوندی کې؟ موږ ته یوه نسخه راوښایه چې هغه استعمال کو او مړه زړونه ژوندي کړي. وی دا سوال د دیو. نو الله ورته وفرمیل فخذ اربعة من الطیر، څلور مارغان راونیسه. یو چرګه وه، چرګو، دویم کوتره وه، دریم طاووسو، څلورم کارغو. دا څلور مارغان راونیسه. علما وایي مارغان ورته ولی وی، عام حیوانات ورته ولی نه وایي. وی دا ځکه چې کیدی شي چې د ابراهیم علیه السلام قوم به ویلي وی چې دا تا موږ سره چل وکړه، دا همغه زړه غوا وه ژوندی چې کوم دې حلاله کړه نو خدا نه ده. نو مارغان ورته ووي چې مارغان خو په هوا راځي چې دوی ته ښه ښکاره شي. وی څلور مارغان راونیسه. څلور یې ورته ولې یاد که؟ انسان د څلورو شیونو نه جوړ دی که نه؟ اوبو نه، هوا نه، اور نه، خاورې نه. دریم قول دا چې د انسان د ژوندي کېدلو پوښتنه ده. انسان څلورو شیانو نه جوړو، ځکه ورته څلور مارغان وایي. نو ابراهیم علیه السلام سوال کوي خدایا ته څنګه مړي ژوندي کوې؟ الله ورته وفرمیل څلور مارغان راونیسه. نو چرګې راونیوه، طاووس یې راونیوه، کارغۍ راونیوه، کوتره یې راونیوه. دا ولې؟ دی هر یو مارغه کې خپل کمال. چرګ کې شهوت پروت دی، کارغه کې حرص پروت دی، طاووس کې زینت پروت دی، کارغه کې کینه پرته ده، غصه پرته ده. ابراهیم علیه السلام سوال کړو خدایا مړ انسان به څنګه ژوندی کې؟ الله ورته وفرمیل کم انسان چې دا تمنا وي چې زما دا مړ زړه دې ژوندی شي، الله دې یادوم، الله سره مې د ربط پیدا شي، دی به دا خپل څلور صفات راونیسي. انسان کې خطرناک صفتونه دا څلور دي چې ګمراه کوي، نو دا څلور دي. دې ته ام الامراض وایي. دی دې دا خپله غصه راونیسي، دی دې زینت راونیسي، دی دې خواهش راونیسي، دی دې خپل حرص راونیسي. دا څلور واړه صفات ته راواخلي. د لا اله الا الله په تبرګي دې قیمه قیمه کی. الله ورته وفرمیل فصرهن، دا قیمه قیمه کا، دا دې قیمه قیمه کی. د دې دا یو اجزا او بل اجزا دې یو بل سره ګډ شي. بیا انسان د څلورو شیانو نه جوړ دی. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بیا به هر غر باندې لږه لږه حصه کېږي. نو چې تا کله د لا اله الا الله په تبرګي دا د نفس څلور صفات قیمه کړه، دا به ستا داسې تابعدار شي. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، بیا ورته غاږ کوه رامنډې به وي او ستا تابعدار به وي. دقسې وم ابراهیم علیه السلام چې دا څلور واړو نه سرونه جدا کړه، بې قیمه کړه، په څلورو غرونو کېښودل، سرونه یې لاس کې نیولي، غاږ یې ورته وکړه راشئ. په هوا کې به دا غوښې د یو بل نتلې او یو مارغه به ترېنه جوړېده او خپل سر ته به ځان را رسو، هغه سر پسې به لګېده. نو ابراهیم علیہ السلام چې کوم سوال د مارغانو کړو امثلو، منګ او تاسو چې کومه دنیا کې اوسېږو د دې اطراف هم څلور دي، مشرق دی، مغرب دی، جنوب دی، شمال دی. د الله د پیغمبر د نوم حروف څلور دي. د دنیا او د آخرت د اکثرو مسائلو عماد څلور دی.
زمونږ او ستاسو د تصوف او د سلوک سلاسل او طریقې چې دي دام سلور دي. یو ته قادریه وای، دویم ته نقشبندیه وای، دریم ته چشتیه وای، سلورم ته سروردیه وای. دا سلور طرق چې دي دا د تصوف او د سلوک دي. د انسان نفس دام سلور قسمه ده. یو ته نفس اماره وای. نفس اماره دی ته وای چې ګناه مو کی او بریتم تاوی چې ښه کار مې وکړ. دویم ته نفس لوامه وای. دی ته وای چې ګناه وکړي بیا پښیمانه خدایا خطا رانه وشوه، خدایا بیا به نه کوم، زړه یې خفه او خوشحاله پې نه. دریم نمبر نفس مطمئنه ده. نفس مطمئنه هغه نفس ته وای چې ډېر هم خفه شي او دی وای الله، زړه مطمئن شي. ابراهیم علیہ السلام تا اللہ خلیل ہوئے. ابراہیم علیہ السلام تا اللہ خلیل ہوئے. ملائکو اسمان کے احتجاج کو خدا ابراہیم علیہ السلام دا دی مقام سر مناسب نہ دے. خلت خو غٹ خبر دا منگا تاسو آئیو استمی دوستے دا دیر غٹ خبر دا، آسان خبر نہ دا. پا خلی وینا آسان دا خو عمل پی ډیر ګران دی. اللہ ورطا فرمائل و ملائکو ما ورطا خلیل ویلی دی. دکی دغا قابلیت شتا دیوینا یا اللہ امتحان تری ناخدو. نو جبریل علیہ السلام پا مشورہ راولے گو. نو ابراہیم علیہ السلام پا سنو میگی سراولی دا یو غر شاعت جبریل علیہ السلام ادری دا غاگی ورطاو که اللہ. اخو دا جبریل علیہ السلام غاگو وگون دا ابراہیم علیہ السلامو دیر خوشحال شو. ورطویل اے غاگ کون کیا که یو کرتی بیام زما دا رب نم یاد کو. دا سمر رمچ دا طول بزتالا درکم خو یو کرت بیا ہوا اغوی اللہ. ورطوی اے غاق کون کیا تا خو کمالو کا زما دا رب نم دیاد کا که یو کرت بیا ہوئی نو زبستا دا دی مال شپنکے و مزدور شم خو بیا ہوا اغوی اللہ. ورطوی اس زان راتاو خواہ اچراغ ورطوی ز چیزو نا مالم ستا دی او زم ستایم. ورطوی ز جبریل علیہ السلام قصے ورطاو کرا اللہ تا تا خلیل ویلی دی. ملائکو احتجاج کرے دے چھ آیا دا دی مقام و دا دی منصب با دے قابل وی کنا امتحان دا پارے ذرا لے گلے.